اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، څنګه تاسو ته پته را بټخیله ملکن ایجنسی بیا لویر دیر باجوړ بس دا زما بلا عزیزان دي پکې یاران دوستان دي او زه زما د ماما د وفات په سلسله کې راغلی وم او بیا دلته محترم ملګري بخروان عمرخیل صاحب شپېله چې دی نو هغه خپل ځای ته به راپسې راغی او رابې وستم نو دلته بس ادبي ملګرو سره عمر سره یو لیدل کتل به وشو او خپل هغه ادبي ذوق چې دی نو هغې تسکین به هم کېدو. نو نن یو ډېر ښه شاعر مونږ سره ناست دی او علي اکبر ملکنډ، نو ډېر ښه شاعر دی. نو زه وایم هغه نه ویډیو وکړو چې یو د هغه کلام چې دی نو هغه د دې خپل ویډیو د خپل فیسبوکو پیجونو ګروپونو خپل ټایم لاین او د یوټیوب په ذریعه هغه تاسو ته در ورسو. نو بنیادي طور مونږ چې اوس کوم ځای کې ناست یو دا زمونږ د ملګري او د پښتو ژبې د ښه افسانه نګار ادیب و دانشور محترم بخروان عمرخیل صاحب دفتر دی، شخصي د هغه کاروباري او دلته مونږ سره جهانګیر خان ناست دی. جهانګیر خان دا سعودي عرب نه راغلی دی خو دا د ملکنډ سیمه چې نه نو دا داسې دی چې دې کې د دې ولس چې دی نو غالب اکثریت چې دی نو هغه ادب ذوقه دی او خوښوي پښتو شعر او پښتو نثر اوري او لولي. نو جهانګیر خان هم ناست دی. جهانګیر خان تا ته ستړي مه شي وایو او ملګرو راځو دا علي اکبر ملکنډ صاحب وړومبی خو راته دا ووایه علي اکبر ملکنډ چې نن سبا کم تاسو هغه پخوانی تنظیم دی او که نه څه بدل کړی دی یا څنګه چل دی ادبي تنظیم و؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه افکار صاحب ستاسو شکریه ادا کوم دا ذوقواله راغی. بیا د جهانګیر خان چې دا زما د سعودي ملګری دی او ډېر سره دلته کې چې کوم یې خپلې ما ډېره زیاته مرسته کړې ده او بیا د خپل محترم لارښود بختیوان عمرخیل صاحب شکریه ادا کوم چې هغه هم په دې محفل کې ناست دی او دا ستاسو دلته چې څه ناسته کړي نو دا د دوی برکت دی. او تنظیم چې کوم دی نو زموږ خو زاړه زوړ تنظیم چې کوم دی چا سره چې زده کړې کړي نو هغه هم دغه بختیوان عمرخیل صاحب دلي دي، اقبال شاکر صاحب دلي دي، نور دي چې نه دي خو مشهور تنظیم دی نو هغه نوم چې دی دوی ملګري پام نه چې کوم دی دوی سره مونږ را روان شوي نو اوس چې کوم دی هغه تنظیمونه چې کوم دی نو لکه ځان له ځانه اوس خو ملکنډ پکې دی هغه دوی تنظیم دی. مونږ ځان له پښتونلیک خپل ملکنډ جوړ کړی دی. زه اوس د هغې موجوده صدر یم. دا لکه لومبی زوړ تنظیم چې دی هغه پام لومبی و که نه بیا ورپسې ملکنډ دی که نه نو مطلب چې دا دوه خو ډېر بنیادي نور تنظیمونه ډېر دي ټول ملګري کار کوي خو دا دی چې دې کې خپل ملکنډ هم دی خو بنیادي کسان هم دغه دي دا چې زموږ زده کړه کړې ده که نه نو زما په خیال چې زموږ په تنظیم باندې به هم دوی فخر کوي ځکه دوی شاګردان دي پکې. لکه اوس د دې کیمرې دغه کینو نه مخکې مونږ دا خبره کوله چې عمرخیل صاحب هم هغه دغه یې چې یاره مونږ په ډېر ادبي تقریب به هم کولو نو هغه ټینټونو پسې به تلو په هغې کې به دوړې وې که نه او بلا مسلې وې د چیو ډوډۍ او د مېلمنو د پالنې او هغه کیسې ډېر اوس خو را وټلي دي او هغه یې ډېر سهولتونه دي شکر دی که نه خو هغه ورځو کې لکه دوی به چې پروګرامونه کول یا نورو ملګرو په نورو ځایونو کې نو هغوی به ډېر په سخته ادبي پروګرامونه جوړول او دا مېلمانه به لرې نه لکه تا وویې پکې که نه چې خیبر صاحب دی به راتلل او اندیش صاحب به راتلو ډاکټر اسرار وي به راتلو نور خلک به راتلل که نه نو اوس خو اسانې شوې ډېر یا په هغه وخت کې خو چې کوم دی نو دوی خبرې چې شامیانۍ مامیانۍ به موږ لګولې نو د خلکو لپاره به هم تیارۍ کوو خو موږ به په خپله باندې سټیج نه وتي وو ځکه چې شکلونه به یې راله بدل کړي دومره تکلیفونه او
د خیبر سي پورې او د پیرګوهر سي پورې اقبال د مردانو ټول ډاکټر اسرار سي باندې سي د ټول برابر اکمل لیونه راودي راوسته وکنه هغه پسې رشاته تلې وې کنه هغه کیسه خو څنګه چلو او بیا هغه پسې مونږ تلو هغوی کلي ته تلو ډېر څنګه تلې نو ما او شاکر سي پسې تلو نو اول خو ډېر په عذاب شوي ځکه چې موبایل یې نه وې دغه نه نو تقریبا 3-4 ګاډي مې بدل کړه په دغه مردان علاقه باندې بیا په اخره کې چې کوم دی نو چا راته ویل دلته به اوس ټانګه راځي په هغې کې به خېږئ بیا چې کله ټانګې ته وختو ټانګې سزي پورې وړو نو هلته کې بیا راته ټانګېوال وایي چې دې ځای نه به اوس پیاده ځئ ما شاکر صاحب ته وایم زما اوس مې بډي وخت راکاږم نو د هغې برکت دا و چې لکه دلته کې مونږ خیبر صاحب نه پېژنو نه چې هلته ورغلی که نه اکمل صاحب نو هغه په ځای کې و هغه چې په ځای کې و هغه داسې یو حجره وه بالکل هغه ساده غونته کې حجره وه او هغوی په دغه ټایم کې چې کوم دی چا راته وایي چې دغه دی اوس د غر نه راغلی ګېډۍ راوړو او په دې حجره کې به ناست نو مونږ چې ورغلو نو هغه ډېر ساده پښتانه نو زموږ یې ډېر قدر عزت وکړو ډېر مېلمستیا راله وکړله او دا وخت چې څه د مېلمنو دغه وغیره له وکړلو مونږ چې هغه حجرې ته وکتل نو په یو ځای کې واړه لګیا اوسه بلوري ملوري کولو په یو ځای کې نور واړو لبې کولې مشران دغه شانتې ځان له په کټونو کې ناست وو اوسه ډېر عجیبه غونته کې ماحول و دا کې په مونږ خو ډېر خوږ لګېده دغه شانتې ټول سره چې کوم دی نو مونږ را بختیوال عمر خیل صاحب له خدای پاک عزتونه هم ورکړي ژوند یې ورته ډېر زیات ورکړي مونږ د دغه خلکو سره متعلق کړو او دغه یې په مونږ وپېژندل بیا دا د انسان د شوق پورې خبره ده نو زما شوق دا و چې یاره زه هر ټایم د ډاکټر اسرار سره او د اندې صاحب سره او د خیبر صاحب سره میلاوېږم ځکه چې دوی مونږ ته وکړل او د هغوی خواږه مونږ نه ولیدل نو بیا به زه په پټه باندې تلم او د دوی سره به زه میلاوېدم او ناست به مو ورسره ډېره مننه زه ته اوس مونږ سره خپل کلام هم دغه که ډېره موده وشوه مونږ خو ته نو نه یې اورېدلی که نه او لاړې بوډا شوې او وې چې لیدې نه ښه ښکلی دغه وې زمونږ کلامونه خو راغلي هم دي په دې فنکارانو ویلي دي فاروق ته دې ویلي دي نورو کسانو دا یو څو شعر دي جی د زړه د درد سوي ارمان له سنه سترګه وکړم د زړه د درد سوي ارمان له سنه سترګه وکړم ستا د راتلو د نن امکان له سنه سترګه وکړم او پر هر مې کړي غزل فکرونه د یار څه په ټکور ټکور جانان له سنه سترګه وکړم واه ډېر ښه دا بیا ووایه ته پر هر مې غزل فکرونه د یار څه په ټکور ټکور جانان له سنه سترګه وکړم او چې خپل تصویر له هم په خپل ښکرې نوکې کوي چې خپل تصویر له هم په خپل ښکرې نوکې کوي څنګه به د دې دور انسان له سنه سترګه وکړي بیا ډېره ده ډېره مننه دي خپل تصویر له هم په خپل ښکرې نوکې کوي څنګه به د دې دور انسان له سنه سترګه وکړي او د نفس بلا او د غربت ته بې ایمانه ژوندون د نفس بلا او د غربت ته بې ایمانه ژوندون غېږ چې راتاو کړي زر ایمان له سره سترګو ډېره ده ډېر دا یو غزل دی چې رنګونه مې د فکر د ورونو نه راویسته رنګونه مې د فکر د ورونو نه راویسته لفظونه د غزل مې د دردونو نه راویسته او سینګار مې کړی که نه د یار تصویر راته وایه سینګار مې کړی که نه د یار تصویر راته وایه ما ساس کې وینه د رګونو نه راویسته او دا شعر بیا ووایه ته سینګار مې کړی که نه د یار تصویر راته وایه ما ساس کې وینه د رګونو نه راویسته او زما د غم لړلې زندګۍ قصه به څه وي زما د غم لړلې زندګۍ قصه به څه وي خو ډېر په ځان مین مې د ځانونو نه راویسته زما د غم لړلې زندګۍ قصه به څه وي خو ډېر په ځان مین مې د ځانونو نه راویسته او ملګرو بې وسي د خوددارۍ حیا کړي پورته ملګرو بې وسي د خوددارۍ حیا کړي پورته ډېر خواږه یاران د محفلونو نه راویسته
او زه ته مې اوس د کوډو د جادو ټوټکو ته غوږ شه زه ته مې اوس د کوډو د جادو ټوټکو ته غوږ شه ویښته مې ستا د کور د دیوالونو نه راویسته ډېر الله ډېر ښه او مطلب جي هر څوک د ملکن د زړه د درد قصې ته غوږ وو هر څوک د ملکن د زړه د درد قصې ته غوږ وو اشنا جوړې مالوچ اوس د غوږونو نه راویسته ډېر الله ډېر ښه دا بیا ووایه دا بیا ووایه هر څوک د ملکن د زړه د درد قصې ته غوږ وو اشنا جوړې مالوچ اوس د غوږونو نه راویسته ډېر الله ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ګرانو مینوالو ملګرو تاسو د علي اکبر ښاغلي علي اکبر ملکنډ خبرې مو اورېدې او لږ ډېر د ملکنډ د ادبي پس منظر نه هم خبر شوې او د هغه ښایسته غزل مو اورېدو د بل ملګري د ویډیو پورې د نه اجازه غواړم الله مو ښاد آباد لره ډېره ډېره مننه السلام علیکم